ننګرهار کې د قالینو اوبدلو صنعت وروستیو کلونو کې د پام وړ وده کړې ده. محمد شریف چې د قالینو اوبدلو یو شرکت مدیر دی وایي بېلابېل ډوله وطني قالینې تولیدوي او د لوړ کیفیت له امله تولیدات اسیا، اروپا او امریکا ته صادریږي او په نړیوال بازار کې ځانګړي مینوال لري. با دیزاین‌های مختلف، به مثال دیزاین مملوک است، حریص است، چوبی است، مملوک است. با دیزاین‌های مختلف ما تولیدات داریم و با کشورهای اروپایی و امریکایی صادرات ما داریم. آسیایی هم هسته، خصوصا بیشتر از ما لندن میره، استرالیا میره، امریکا میره، دیگه ترکیه هم صادرات داریم. محبوب جبار خیل چې جلال آباد ښار کې د قالینو خرڅولو هټۍ لري وایي افغاني قالینې د ښه کیفیت لرونکي دي او د نورو قالینو پرتله مینوال زیات او ښه بازار لري. افغاني قالین بازار شکر الحمدلله ښه بازار ده، الحمدلله ښه ښایسته چلیږي او افغاني قالین چې دا ډېر ښه چلیږي او په دې کې چې دا موږ سره لکه ایراني دا ټول راځي، خو ډېر خلک چې دا که نه افغاني قالین زیاتې غواړي او افغاني قالین هغه زیات لري، بازار ښه بازار لري او قیمت هم دی ښه شی هم ده. په ورته وخت کې د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست د صنعتي پارکونو او سوداګرۍ چارو امیر شاکر الله ستانکزی وایي دا مهال په دې ولایت کې د قالینو اوبدلو 14 شرکتونه فعالیت کوي چې په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. خوشبختانه وایم موږ په ننګرهار کې د قالینو په برخه کې ښه رشد کړی د رشد په حال کې یو تقریبا 14 رسمي شرکتونه دلته لرو چې د قالینو په برخه کې کار کوي او په زرګونو کارګر په خپلو کورونو کې چې اکثره یې وناست دي په کار باندې بوخت دي. موږ مختلفو هیوادونو ته تاسو وګورئ چې ښه مارکیټ لري افغاني قالینې او په زیاتره هیوادونو کې اول مقام ګټلی افغاني قالینې. ساجد الله چې د قالینو اوبدلو کارخونه کې په کار بوخت دی وایي خوښ دی چې د یو کسب زده کولو ترڅنګ خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي. زه د قالینو کارخانې کې کار کوم، زما 6 میاشتې کېږي چې کار کوم او زه خوشحاله یم او د خپلې کورنۍ دپاره حلال رزق پیدا کوم. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین دغه راز وایي هڅه کوي د یا صنعت د لا پیاوړتیا لپاره بېلابېلو برخو کې د قالینو تولیدونکو ملاتړ وکړي څو دا صنعت لا وده وکړي او د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي.